تاسو ته خدا پته ده چې موږ درته په بیان کې وایو علماو نه اوري چې 1,40,000 صحابه بس دا اخري تعداد دنه سوا نشته 1,00,000 نور لاندې کې د علماو مختلف اقوال دي 1,00,000 دي 1,00,000 دي 1,04,000 دي خو اخیری قول دی 1,24,000 1,24,000 په 1,24,000 کې 313 اولو العزم رسولان دي څومره دي ټول وای 313 اولو العزم رسولان دي د رسول او د عام پیغمبر په منځ کې فرق دی 300 ټول وای خلم ته خوځي کی تاسو سوګوي چې د انبیانو شمار څومره دی 1,00,000 او درته و چې په دې کې د خاص رسولانو تعداد څومره دی نو ته ورسوي څومره ټول وای 300 خدایم جنتیان کما سره داسې په مینه غراږي چړې مل خوشحال چې به جمعې ته به ځان لا ورسوم چې بیا راشم درته مینه برا کوي مینه بدر کوم ان شاء الله او ایرون د پیغمبر علیہ السلام د صحابه اخیری تعداد څومره دی 1,00,000 او ایرون په دې کې د ټول صحابه کې اعلی مقام د اصحاب بدر دی د چا 1,40,000 پیغمبران 1,40,000 صحابه کرام 1,40,000 پیغمبرانو کې 313 رسولان او د نبی علیہ السلام په 1,40,000 صحابه کې 313 د بدر صحابه کرام عزیزانو دغه خبر ترازم د اصحاب بدر مقام څنګه چې رسولانو مقام پیغام عامو پیغمبرانو کې بلند دی دغه رنګي د اصحاب بدر مقام په ټول صحابه کې اعلی او بلند دی دغه صحابه کرامو کې یو صحابي د عمرو بن جموح رضی الله عنه سب عمرو بن جموح رضی الله عنه صحابي دی خپل نشته صحیح نشته خپل مبارک یې نشته ګوډ دی معذور دی دا تاسو ته وای مرونو پیغمبر علیہ السلام دا ټول دنیا ملکونه چې دي بعضی ملکونه زمونږه په علم کې شته نو خدا نه چې دومره ملکونه دي د دنیا د مشرق نه د نور د راختو نه د نور د ډوبېدو پورې د شمال انتها د جنوب انتها د مشرق انتها د مغرب انتها پدې کې چې څومره ځمکه ده او پدې کې غټ غټ ملکونه اوس یا پکې واړه ریاستونه جوړ دي ټول چان وکي د دې ټول تعداد 1,40,000 خارونه نه دي ملکونه نه دي دا کم دي لیکن دی ار یو ملک یو 2 صحابی پروت دی یا یو صحابی پکې پروت دی یا پکې 2 استاد په دې ملک بحواله خپل شیخ او مربی مولانا محمد حسن جان شهید نور الله تعالی مرقده هغه مبارک فرمای چې دا اصحاب بابا چې ورته وي د کې 30 صحابه دفن دي سو صحابه دا څه پر راغلي وټونه وختل وټونه دا ټول دوکا ده وټونه ټول دوکا ده وټ معنا استاد شیخ الحدیث